To my channel. Today our topic is cardiovascular system چې په کوم کې مونږه د هارت او د بلډ ویسلز باره کې سټډي کوو. مونږ د دې نه مخکې تاسو ته په هارت کې بعض چیزونه ښودلي او نن به ان شاء الله تعالی مونږه په هارت کې ډېر چیزونه ان شاء الله لیبلیز تاسو ته هم cardiovascular system کوم کې چې مونږه د هارت او د بلډ ویسلز باره کې سټډي کوو. هارت چې زمونږ سره یو هولو پمپینګ کون شیپ اورګان دی کوم چې زمونږه په چیسټ کیویټي کې په میډل میډیاستینم کې لوکیټډ دی. د قشان د هارت د پمپینګ کوي او د چې د بلډ زمونږ هول بوډي د چې پمپ کوي او زمونږ هارت په ورځ کې تقریبا 10 लाख بار چې کم دی دا بیټینګ کوي او 10,000 لیټر بلډ چې کم دی په ټول ورځ کې چې دا زمونږ بوډي ته ورکوي او تقریبا په یو منټ کې د 5 نواله تر د 6 لیټرز پورې بلډ دا هارت چې زمونږ هول بوډي ته ورکوي تھرو پراپر چینل کم ته چې مونږ آرټریز وایو د آرټریز په ذریعہ باندې یا د بلډ ویسلز په ذریعہ باندې د بلډ چې کم دی هغه څه ته ورکوي زمونږ هول بوډي ته ورکوي. بیا زمونږ په بوډي کې هر یو سیل ته زمونږ د هارت د بلډ رسي او په دغه بلډ کې د هغې ته کم نیوټرینټس دي یا ډرګ سبسټانس دي یا هارمونز دي یا دغه شان نور چې کم نیوټرینټس وغیره دا ټول چې دي دا زمونږ د بلډ په ذریعه باندې زمونږ ټارګټ ټیشوز او سیلز ته چې دي هغه رسي. نو موږ وایو د هارت فرست اف آل په دې کې زموږ سره هارت کې زموږ سره 4 چیمبرز دي. یو ته موږ وایو رائټ ایټریوم، رائټ وینټریکل، لیفت ایټریوم، لیفت وینټریکل او د قشان په دې کې 4 والوز دي چې کوم دوړو بي والوز دي هغه ته موږ وایو چې کوم سره د رائټ ایټریوم او د رائټ وینټریکل ترمنځ وال دی ټرایکسپیډ وال، بل ته موږ بایکسپیډ، پلمونری وال، ایورټیک وال د قشانو دې کې نور چې موږ سره کوم چیمبرز دي تاسو په دې ډایګرام کې ښیم. لکه فور ایگزامپل دا زموږ سره هارت دی کوم چې په دې شیپ کې زموږ په بوډي کې لوکیټډ دی. دې ته موږ وایو رائټ ایټریوم اف دی هارت، دې ته موږ وایو لیفت ایټریوم اف دی هارت. This is right atrium, left atrium. بیا چې کله موږ دا پارت رالر کو نو دې کې کوم وګورو دې ته مونږه رائټ وینټریکل وایو او دې ته مونږه لیفت وینټریکل وایو. او تاسو ګورئ د رائټ ایټریوم او د رائټ وینټریکل ترمنځ الله پاک یو وال پیدا کړی چې دې ته مونږه وایو ټرایکسپیډ وال او د قشان د لیفت وینټریکل او د لیفت ایټریوم ترمنځ الله پاک یو وال پیدا کړی چې ته مونږه وایو بایکسپیډ وال یا چې کوم دی مایټرل وال ورته هم ویل شو. د دې نه علاوه چې کوم زموږ سره په هارت کې د ټولو نه strengthen wall دی هغه د موږ سره لیفت وینټریکل. زمونږه د هول بوډي نه د انفیریور او د سوپیریور وینا کې په ذریعہ باندې بلډ راشي زمونږه رائټ ایټریوم اف دی هارت ته. بیا د ټرایکسپیډ وال په ذریعہ باندې دغه ډي اکسیجنیټډ بلډ هغه راشي رائټ وینټریکل اف دی هارت ته. بیا د پلمونری ټرنک په ذریعہ باندې کوم نه چې رائټ اینڈ لیفت پلمونری آرټریز ایرایز شوي دي دای په ذریعہ باندې د بلډ لاړ شي زمونږ سره هارت کې لنګز ته رائټ لنګ اینڈ لیفت لنګ ته. بیا دا ځکه چې کله د بلډ اکسیجنیټډ شي نو واپس د پلمونری وینز په ذریعہ باندې رائټ پلمونری وینز لیفت پلمونری وینز په ذریعہ باندې د بلډ راشي لیفت ایټریوم اف دی هارت ته. او بیا د لیفت ایټریوم نه د بایکسپیډ وال په ذریعہ باندې د بلډ راشي لیفت وینټریکل اف دی هارت ته. او دا قشانه د لیفت وینټریکل اف دی هارت نه بیا د ایورټا په ذریعہ باندې د بلډ چې زمونږه هول بوډي ته ځي. بیا تاسو ته موږ زموږ سره هارت ته چې کوم بلډ سپلای شوی دا هغه شوی دا د کورونري آرټري په ذریعہ باندې. ما تاسو ته وی چې زموږ د هول بوډي نه ډي اکسیجنیټډ بلډ هغه د وینا کیوس په ذریعہ باندې زموږ رائټ ایټریوم اف دی هارت ته راځي. کوم چې موږ سره د دې څخه ښکته ایریا دا هغه د انفیریور وینا کیو په ذریعہ باندې او چې کوم بر ایریا دا د سوپیریور وینا کیو په ذریعہ باندې د ډي اکسیجنیټډ بلډ د سوپیریور وینا کیو انفیریور وینا کیو د دې په ذریعہ باندې د ډي اکسیجنیټډ بلډ زموږ رائټ ایټریوم اف دی هارت ته راشي. بیا چې کوم دی رائټ وینټریکل بیا چې د پلمونری آرټریز په ذریعہ باندې کوم چې موږ سره رائټ اینڈ لیفت پلمونری آرټریز دي. نو په دې ډایګرام کې تاسو ګورئ this is right pulmonary artery and that's the زموږ سره left pulmonary artery. right pulmonary artery, left pulmonary artery. د دې right and left pulmonary arteries په ذریعہ باندې زمونږه لنګز چې کوم دی د ډي اکسیجنیټډ بلډ لاړ شي. یو خبره کوم زمونږ سره چې کوم آرټریز دي همیشه لپاره په آرټریز کې اکسیجنیټډ بلډ وي او چې کوم وینز دي پای کې به همیشه لپاره ډي اکسیجنیټډ بلډ وي. واحد زمون سره پلمونری آرټریز دي چې کوم رائټ اینڈ لیفت پلمونری آرټریز دي په دې کې ډي اکسیجنیټډ بلډ دی او چې کوم رائټ اینڈ لیفت پلمونری وینز دي پای کې اکسیجنیټډ بلډ دی. ادروایز په هر یو آرټری کې اکسیجنیټډ بلډ وي په هر یو وین کې ډي اکسیجنیټډ بلډ وي. نو د رائټ پلمونری آرټری اینڈ لیفت پلمونری آرټری په ذریعہ باندې د بلډ چې کوم دی زموږ رائټ لنګ او لیفت لنګ ته لاړ شي. اته چې کله دا په لنګ شي اکسیجنیټډ شي نو د اکسیجنیشن نه پس دغه بلډ چې کوم دی د رائټ پلمونری وینز او دا د لیفت پلمونری وینز په ذریعہ باندې دې ته مونږ وایو رائټ پلمونری وینز او دې ته مونږ وایو لیفت پلمونری وینز.
د دې په ذریعہ باندې د بلډ راشي زمونږه لیفت ایټریوم اف دی هارت ته د لیفت ایټریوم نه د بایکسپیډ وال په ذریعہ باندې لیفت وینټریکل ته بلډ راشي او بیا د ایورټا په ذریعہ باندې د بلډ چې کم دی د زمونږه هول بوډي ته لاړ شي دا زموږ سره ایورټا پدې کې چې زموږ سره کم دا 3 موږ دلته کې شو کړی دي نو دې ته موږ وایو بریکیوسیپیلیک آرټري دې ته ویل شي لیفت کامن کیروټیډ آرټري او دې ته ویل شي لیفت سبکلیوین آرټري بریکیوسیپیلیک آرټري لیفت کامن کیروټیډ آرټري او لیفت سبکلیوین آرټري او دې ته موږ وایو ایورټا او دغه د ایورټا په ذریعہ باندې د بلډ چې کم دی د زموږ هول بوډي ته لاړ شي او په دې کې زموږ سره چې کم اکسیجن دی یا نیوټرینټس دی یا ډرګ سبسټانس دی یا هارمونز دی نو دا د بلډ په ذریعہ باندې چې کله زموږ د هارت پمپ کې نو دا د دغه په ذریعہ باندې د بلډ چې دی د چرته لاړ شي زموږ هول بوډي ته لاړ شي